کرکټ بورډ د محمد شهزاد تړون د نامعلومې مودې لپاره وځنډاوه. السلام امینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې غوره لوبغاړی او وکټ کیپر محمد شهزاد تړون د کرکټ بورډ له اصولو څخه د پرله پسې سرغړونو له کبله د نامعلومې مودې لپاره وځنډاوه. د افغانستان کرکټ بورډ د اصولو له مخې یو لوبغاړی د کرکټ بورډ د اجازې سره سم بل هیواد ته سفر کولی شي، خو محمد شهزاد د ادارې له اجازې پرته دغه چاره څو ځلې تکرار کړې ده. تېره ورځ محمد شهزاد د پېښور ښار په یو ځایي میدان کې د تمریناتو پر مهال لیدل شوی چې پاکستاني رسنیو پرې راپورونه خپاره کړل او یو شمېر نور لوبغاړي هم په دغو میدانونو کې په تمریناتو ترسره کولو تورن کړل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې محمد شهزاد د کرکټ نړیوال جام پر مهال هم د سرغړونې له امله د جولای 6 او 15 نیټه د ادارې د انضباطي کمیټې په غوښتنه نه دی حاضر شوی چې په اړوند به یې له لوی اختر وروسته هم د انضباطي کمیټې له لورې ناسته وشي. قضیه به یې څېړل کېږي او وروسته یې جزیات به یې له ټولو هیوادوالو سره شریک شي. د کرکټ بورډ په وینا چې اوس مهال په هیواد کې د کرکټ لوبغاړو لپاره د تمریناتو په ډګر کې هر ډول اسانتیاوې رامنځته شوي او لوبغاړي اړتیا نه لري چې د تمریناتو په مخه نورو هیوادونو ته ولاړ شي. خو له بل پلوه د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي لا هم په پاکستان کې بشپړ کورونه لري چې له جملې راشد خان، محمد شهزاد، شفیق الله شفق، دولت زدران او ځینې نور دي چې کرکټ بورډ یې په اړه چوپه خوله دي. د خوږو ملګرو لاندې په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.